أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درنو قدرمنو فنهم کال د هجرت کې قافله کې چل کسان رال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ورکړه چې د رومانو بادشاہ هرقل د اسلام په خلاف باندې فوجونه را جمع کړي دي او غواړي چې د اسلام خلاف وجنګي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً صحابه کرام راغون کړه، اعلان وته وکړ چې ځانونه تیار کړئ، ځانونه چمتو کړئ، د اسلام دشمنان را جمع شوي دي، موږ غواړو چې هغه فیصله کړو. صحابه کرامو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اوامر سره سم هر سړی ځان چمتو کوو او تیاروي
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته ترغیب ورکړ چې صدقات او خیرات هم ورسره وکړي. په دغه کال کې عام قد سالی و، نو نبی علیہ السلام صحابه کرام او مؤمنان دې ته ترغیب او تشویق کړ چې د بدني قرباني سره مالی قرباني هم وکړي. صحابه کرام حالت لیدل ما حول نه خبرو. عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه 900 اوخان قربانی کړ، سل اسونه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اولنې شخص دی چې قربانی کوي او کور کې چې څه به منځي ټول د الله او رسول حضور ته راوړ. عمر فاروق رضی الله عنه ورزي ګوري مال د الله په توګه نیمای کوي، نیم مال د الله رسول له قربانی کوي. د هر چا چې څه وسه کېدله هر یو سړي څه قسم څه چانه ده. په ټنونو سپین زر حاضر شلو، خلق قربانی قجوري مېز چې چا څه وسه کېدله هر سړي هغه قربانی کوو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې نن دشمن غواړي چې د دار الاسلام باندې حمله کوي، دا څونه جرأت پیدا کړی دی، دا څونه جرأت کوي چې راځي او دار الاسلام لا نن اسلام په هغه قوت او طاقت په خپل پخو باندې ودرېدل دی، په زرګونو مسلمانانو اسلام راوړی دی. نن مسلمانان د خلکو کورونو لورځي، دا راځي چې کافر دونه جرأت کوي دار الاسلام لراځي او د اسلام د الله او د رسول خلاف جنگيږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان صحابه کرامو ته وکړ چې ګوره نن موږ د رومانو مقابله ته ځو، تبوک ته ځو. دا یو اولنۍ غزا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل دشمن ځای او موقع ښیي چې د هغې مقابله ته ځو، ځان تیار کړي، یو کس پاتې نشي. کم سړی چې عاقل بالغ دی، بلوغ ته رسېدلی دی، ټول کسان ځان چمتو کوي. ورونو صحابه کرام 10,000 فوج تیار شي، 10,000. کم کسان په مدینه کې پاتې کېږي چې هغه معذور دي، شرعي عذر لري، هغه 8 کسان شاوخوا دي. بعضې داسې کسان دي چې د هغې وسه نه کېدله، بدني قرباني ته تیار و، حاضر شوي دي، خو لیکن هغې سره مالی قرباني نه وه، چیشه ورسره نه و. تبوک ډېر لرې مسافه ده، هغې په لاس کې څه نه و، مالي طاقت یې نه درلود. نبی علیہ السلام حضور ته حاضر شو، دا 8 کسانو. نور معذوره کسان هم موجود، هغې معاف کړ. ورسره بعض منافقین چې د دروغو بانې او دوکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکوله چې زمونږ دا چل دی، دا کېږي، دا دی، هغه دی. د منافق سړي بانې ډېرې یادي. نو هغه منافقین پاتې شو، معذوره خلک پاتې شو، چند کسان چې د هغې وس نه و، حاضر شوي وو، تشریف یې راوړی وو، خو لیکن اس او اوښ څه داسې نه و، نه هغې سره توره نه لاس کې توخه څه موجود نه و. نو صحابه کرام رحلت کوي، روانېږي د تبوک په طرف باندې او د هغې د سترګو نه اوښکې روانېږي. قرآن عظیم شان دغه واقعه ذکر کوي په سورة توبه کې. نو بعضې کسان رال هغوی د دروغو عذر وړاندې کوو، او بعضې خلک حقیقي حاضر وو، خو لیکن په میدان کې څه شی نشته. الله جل جلاله په خپل معزز کتاب کې دغه واقعه ذکر کړي. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. رال باز خلق عذر پیش کو، د دروغ عذر چې هغې ته اجازه وشي چې جنګ له لاړ نشي. انی باندې پیش کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او کېناستله کسان چې الله او رسول باندې کفر کړی وو. منافق دی، دا فټ کافر دی، ظاهر کې مسلمان دی،
خو زړه یې څه دی؟ زړه یې د کافر دی. نو الله وایي سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. زر دی چې وبرسېږي هغه کسانو ته چې کفر یې کړی دی د هغوی نه عذاب درناک سخت عذاب به هغوی ته د الله د طرفه میلاویږي. قرآن کې راځي چې فی الدرک الاسفل من النار، دا به منافق د جهنم په لاندې طبقه کې به الله دې موږ او تاسې کله وساتي. بے فرمائے رب کائنات لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. هغه کسان چې ضعیفان دي وتی نه لري او هغه کسان چې مریضان دي شرعي عذر لري هغې باندې څه قسم حرج نشته. ما علی المحسنین من سبیل، نیکوکارو خلکو باندې څه قسم سزا او ګناه نشته که پاتې شي. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم، کسان چې تا ترازی چې تا غي بار کې غي سره مالی قربانی ور سره نشته لیکن بدنی قربانی کړي خپل حاضر شوی دي راغلی دي د نبی رسول الله والسلام حضور ته تشریف فرما دي خو لیکن مالی قربانی ور سره نشته، مال ور سره نشته، څه شی نشته چې هغه ور باندې بار شي او تو خوالي ولاړ شي. وآینهم تفیض من الدم، یسترګې بهیږي د اوښکو نه، اوښکې د سترګو نه روانې په دې حالت باندې افسوس کوي. حزنا الله یجدوا ما ينفقون، افسوس کوي په هغه څه باندې چې دوی سره نن نشته. ګوري چې خلق روانيږي د الله په لار کې دغه ایمانی جذبه موجوده ده، قرباني ور پکې ده، خو لیکن نو سره گاړه شته او وخت خو گاړي نو ور سره توخه شته، نو ور سره اس شته، نو ور سره اوښ شته، نو ور سره ټوپک شته، نو ور سره تور شته. یا الله ستاره عذابي چې دا حالت وخت ګوري صحابه روان دي خوشاله دي د الله په لار کې وځي، د دې د سترګو نه اوښکې روان دي. دا هم مسلمانان دي، اسلام دی پکې، ایمان دی پکې. ما او تم ځان ته مسلمانانو وایو ډېر داسې حالات به تیر شوي د الله دشمنانو مقابله به راغلي، ډېر ځوانان به یې داسې چې هغه به ترې نه پټ شي. یو معمولی قربانی ضرورت دی، د الله دشمن لګی دی، ناروا کیږي، ظلم کیږي، زیاتی کیږي، د ټول قوم بدنامي کیږي، د پښتنو بدنامي کیږي، هغه مقابله ما او تا نشو کولی، پیسې پې ورکوو، خرچه کوو او داسې ناروا ته د الله غضب ته ځان حاضرو. دا قربانی ما او تا کې نشته، پاتې دا چې سر قربانی کې او د الله په لار کې اوسي، دا خو را ډېره بعیده خبره ده. د ولږې د لاسه پردي ملک ته راورک شوي ورونو، ستومانه پریشانه روسا اوس ذلیله په کوڅو کې ګرځو، دیاړي د 15 دینارو 6 دینارو دیاړي لټو او هغه اخلو هغه دیاړي په څه کې په یو ناروا محفل کې په هغه ځای کې چې الله او رسول په غوسه کېږي، د ملک بدنامي کېږي، د قوم بدنامي کېږي، زما استاد کلتور بدنامي کېږي، هلته ما ورته حاضرېږو. روا کار کې خو قربانۍ ته زموږ او ستاسې ملامات دي. الله دې خپل فضل و رحم په موږ او تاسې وکړي. ورونو نبی علیه الصلاة والسلام د 10,000 فوج سره روان دی. الله را کې ډېره سخته ګرمي ده، صحابه کرام تږي شول، اوبو ته ضرورت دی، دعا کوي چې یا الله خپل فضل و رحم وکړي، باران کېږي او د هغه باران نه اوښان اسونه صحابه کرام ټول هغه اوبه څښي. کله چې لاره کې تېرېږي یو علاقه د حجر ورته وایي چې هغه د قوم صالح علیه الصلاة والسلام، هلته کې د هغه قوم صالح، وتنحتون من الجبال بیوتا، ورونو دا داسې یو قوم چې هغوی به په غرونو کې کوټې ځان نه جوړولې، دیوالونو ته ضرورت نه و، هغې ځای ته مدائن صالح د صالح علیه الصلاة والسلام قوم، وسنی نوم یې العلا ده د اردن په ساحه کې. هغې علاقې ته چې ورسېد نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل صحابو ته ګوره په منډه به تېرېږئ، دې قوم باندې الله عذاب راوستلی دی، دا الله تباه کړي دي، یقین پر رب تاسې وکړي ورونو چې الله دې
وس او طاقت تاسو نه درکړي چې لاړ شي اگر چې ورتګ ورته خلاف سنت کار دی زه په خپله ورغلی م کوم خلک چې تباه شوي دي سیمې خاردارې پکې لګولې د سیمې خاردار نه دننه خاوره جدا ده زیړه ده داسې زیړ رنګ دی خوره ده پکې معلومیږي چې دا قوم دلته عذاب شوی دی هلاک شوی دی او کوم چې د سیمې خاردار نه بهره منطقه ده هغه صفا شګه ده خاوره ده ښه صفا کوم چې مسلمانانو په غرونو کې کورونه اوس هم هغه کورونه ورونو شته دی چې ورشي تعجب به یو سړی کوي په غرونو کې نو الله وایي تاسو داسې قوم وایي چې تاسو به په غرونو کې کوټې جوړولې دا ولنې قوم دی چې په غرونو کې کوټې جوړوي دشتو کې نه جوړوي نو کوم خلکو چې ایمان راوړي و هغه بچ شولو کورونه اوس هم شته دی ورونو او کوم خلک چې د الله دشمنانو الله تباه او برباد کړي اوس هم هغه نښانې خانې شته الله دې حال نه موږ او تاسو وساتي نو نبی علیہ السلام وایي چې د صالح علیہ السلام کوم اوخه چې کوم ځای کې هغه کویا دی د هغې کوی نه خیر دی اوبه واخلئ که ستاسې وړو مړو ته ضرورتي او چې شي تم ضرورت هغه وړو اوبو ترې نه واخلئ خو لیکې په منډه به تېرېږي دې طرف د ځکه دا د الله د عذاب نه موږ ایرېږو نو ورغله نبی علیہ السلام فرمایي کله چې تبوک ته رسیږي چې هلته یو چینه ده هغې چینه خواته نږدې نه شي تر څو چې ځکه هغې نه لږې لږې اوبه راځي زه دې چینې له راځمه کله چې نبی علیہ السلام راغی نو خپل مخ مبارک او لاس یې پکې وینځل او یو وارې د اوبو غرار شو شړار شو اوبه ترې نه راروانې شوې صحابه کرامو رامنډې کړلې ټولو خلکو دا یو معجزه وه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن چې کله پوه شو چې نبی علیه الصلاة وسلام دا خو موږ ورکړو هغه راورسېده ټول تیس نس شو وتښتېدل سبحان الله دا هم یو وخت و چې مسلمانان د کافر کور له ورځي او یو بل وخت هم دی چې کافر نن د مسلمان کور له راځي الله دې زموږ او ستاسو په حال باندې ورکړي ډېر افسوس دی زموږ او ستاسو ایماني کمی ده ایمان کمی دی راپکې او پوره قوت او طاقت ایمان چې کوم څه غواړي هغه په موږ او تاسو کې نشته نو اسلام د دارالکفر ته ورته دا یو داسې غیرتي دین دی چې څه قسم چاته سر نه ټیټوي چا سره سمجوته نه کوي د چا نه یېرېږي نه چا سره څه قسم سازش هم نه کوي هر څه جدا جدا دي هغه وخت سره دوه امپراتوریانې وې ورونو یو د فارس امپراتوري وه او یو د روم امپراتوري وه د فارس امپراتوري مخکې الله ختمه کړې وه دا د روم امپراتوري ده اوس رال هغه الله ذلیله کړه او رسوا کړه ټول وتښتېدل الله اکبر دې ته وایي شي غلبه اسلام الله جل جلاله د اسلام په ټوله دنیا کې غالب کړي نبی علیہ السلام واپس راځي 50 ورځې په تېرېږي 100 ورځې په تبوک کې پاتې شو او 10 ورځې په لاره کې 15 د یو طرف او 15 د بل طرفه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 ورځې په لاره کې تېرېږي او 100 ورځې هلته پاتې شو دا نه کوي چې یو ورځ 2 ورځې تېرې کړي هسې موقع تېره شوله هغه په دې انتظار وکړه بیا دشمن را واپس شي بیا راشي نه دشمن داسې یره کې دی چې هغه تښتې د پټېدو ځای نه میلاویږي چې کوم ځای کې پټ شي داسې تسنس شو الله دې اوس هم داسې تسنس کې نه مې کافر نبی علیہ السلام واپس راځي مدینې ته اول چې راځي نو 2 رکعاته لمونځ کوي مسجد نبوي کې ورونو دا سنت طریقه ده چې یو سړی د سفر نه کله واپس شي نو اول به جماعت ته لاړ شي 2 رکعاته لمونځ په جماعت کې وکړي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی د جنگ نه نبی علیہ السلام 50 ورځې بعد واپس کیږي راځي او په مسجد نبوي ته اول ورځي د نبی علیہ السلام زړه د صحابه او زړونه جماعت کې خوشالېدل آلته ورځي او 2 رکعاته لمونځ کوي یو وارې ولاغه منافقین درازي یو سړی ورته دروغ وایي چې صاحب زما دا ضرورت و بل ورته دروغ وایي زما دا ضرورت و بل ورته دروغ وایي دوکې ورته ورکوي نبی علیہ السلام یې خفي یعنې چې دا هغه دوکهباز دي دروغجن دي الله ته معافي وکړي معافي ور وغوښتله الله دې تاسو ته معافي وکړي 3 کسان رال چې هغه صادق خو لیکن جنگ نه پاتې شیو څه قسم عذر نو صادق خلق النبي علیہ الصلوۃ والسلام لرال یو داغه نه کعب بن مالک رضی الله عنه بل هلال ابن امیہ او مراره ابن ربیع دا 3 صحابه کرام
دوه بدرین صحابه وو دا یو کعب بن مالک رضی الله عنه په بدر کې شرکت نه وکړي خو لیکن داسې یو غزا نه و پاتې شوي چې هغه پکې قرباني نه و ورکړې ټولو غزواتو کې شرکت کړی خو لیکن په بدر غزا جنگ تبوک کې هغې ته نن ځم اوس ځم ځان تیارومه دوی به لاړ شي خپله هسې برابر کړې وه توخې ځان له تیاره کړې وه خرچې تیاره کړې وه چې لاره کې ځان سم صحابه کرامو نبي علیه السلام ګیرولی شمه نو په لاره کې به راګیر کړم خیر دی وربش په دې اوس ځم بیا ځم شپه شوله سبا به لاړ شمه په دې کې بس انسان پاتې شو نو کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایي ورونو وایي چې سبا ته بله ورځ زه راووتلم او مدینه کې ګرځمه یقین پر رب وکړي چې سترګې مې په چا باندې کم کسان مې لیدل ټول زړه کې دا راته راتله چې دا منافقین دي پاتې شوي دي یا هغه معذوره خلک دي چې معلوم دي موږ ته شرعي عذر لري نشي تللی ټول مې دا لیدل زړه مې ډېر زیات خفه شو ستومانه شو پریشانه شو چې دا دې څه بد کار وکړو کعب بن مالک صاحب نن ته په هغه خلکو کې ګرځې چې منافقین دي معذور دي شرعي عذر دی جهاد له خلک لار ځوانان تلي دي قرباني کوي او ته نن پاتې شوی دلته نو فرمایي کعب صاحب رالم نبی علیه الصلاة والسلام راته وویله چې کعب بن مالک صاحب ولې ته پاتې شوی وې څه تیاری دي اس مست نه لره که ولې پاتې شوې وی ما ورته وویله چې د الله پیغمبره که نن زه تا ته دروغ ووایم رب کائنات به تا ته د اوو اسمانونو نه بره اطلاع ورکړي الله به زما تکذیب وکړي هر څه مې تیار کړي نن ځم سبا ځم نن ځم سبا ځم اوس ځم په دې کې پاتې شوم څه قسم عذر مې نه لره وی نبي علیه الصلاة والسلام ویل چې پاتې ځه تر څو چې الله جل جلاله تا باره کې فیصله ونکړي وایي زه راپاڅېدم خلک راتلل خواله راته ویلی چې صاحب ولې دي دا خلکو ځانونه خلاص کړ انې بانې یې وکړلې خو تا به م یو بانه ورته کلي وی ما ورته ویلی چې کعب بن مالک صاحب د انو بانو والا نه دی هغه رښتیا وینا کوي دروغ که زه ووایم الله زما تکذیب کوي الله مې ویني الله مې په حال خبر نو ورونو مسلمان له پکار دي چې صادق جوړ شي باید مسلمان دروغجن جوړ نه شي ټول خلکو را سره بایکاټ وکړه خبرې را سره کټ شولې تپوس مې کوو چې ځان له کعب بن مالک په دې مصیبت کې مبتلا شه او که نه بل څوک شته ویې ویله چې دوه ملګري دي نور هم شته ستا په شان رښتیا وینا یې کړې ده هغه یې په کور کې ناست و ژړلې چې یا الله خپل فضل و رحم را باندې وکړي ما نه ګناه شوې ده ګناه څه وه ورونه چې هغې جهاد له نه وتلي ګناه یې نه وه کړې خو پاتې شي و دا تخلف او قربانۍ هغه میدان جنګ ته نه تګ دا هغې ګناه ګڼله هغه پاتې کعب بن مالک رضی الله عنه به ګرځېده بار حالت به لیدل هغه صحابه کرام چې هغه یو بل سره شیر و شکر وي ښکلې مینه او محبت یې په منځ کې هغه به لیده سلام اچي څوک د سلام جواب هم نه ورکوي وایي څلوېښت ورځې پوره شولې څلوېښت ورځې پوره شولې زما د کاکا زوی حضرت ابو قتاده الانصاري رضی الله عنه چې ما ته په ټولو خلکو کې زیات خپلوانو کې محبوب و ډېر زیات زه مو ته ګران وم ما ته هم ګران و وایي ورهلم هغه په خپل کور کې و چې ابو قتاده صاحب تا ته خفته ده چې زه الله او رسول سره ډېره مینه لرم وایي جواب یې رانه بیا مې ورته ویله چې ابو قتاده تا ته پته ده چې ما ته خپلو خپلوانو کې ته ډېر زیات محبوبې او الله او رسول هم راته ګران دي خره ته پته زه سره مینه لرم محبت لرم هغه جواب نه په درېیم ځل چې مې ورته خبره وکړه راته ویې ویله چې والله اعلم الله ته پته ده چې تا ته الله او رسول ګران دي که ګران نه دي خو لیکن خبرې ورسره نه کوي زړه مې تنګ شو نفس مې راتنګ شو څوک را سره خبرې نه کوي په څلوېښتمه ورځ نبي علیه السلام ورته راځي وایي کعب بن مالک صاحب ګوره د خپلې بیبي نه به هم جدا کېږي بیبي سره به شپه نه کې شپې سره به د هغې نه به جدا کېږي ګوره کعب صاحب خپلې ښځې ته به هم نه نږدې کېږي وایي ما ورته وویله چې جناب رسول الله دا بیبي طلاقه کوم وایي نه طلاقه نه ده خو خواله به وله نه ورځي ورونو وایي خپله بیبي مې د پلار کره ولېږله غم خو اله غم جوړ شو څوک را سره خبرې نه کوي ستومانه پریشانه ذلیله روسا ګرځم زړه مې تنګ شوی دی پراخه دنیا را باندې تنګ شوه ورځ یو د شپې جاړم چې الله توبه مې قبوله کړي ورونو ټول قوم قبیلې ورونو بچي ښځې ټول بایکاټ ښځې ته هم نه نږدې کېږي دا توبه وځي او لیکن خلاف نه کوي
کله چې 50 ورځې پوره کیږي 50 ورځې بعد وایي زه څارمون مې وکړ رالمه د بلۍ په سر باندې ناستې مستومانه پریشانه د سترګو نه مې اوښکې روانې دي چې یا الله خپل فضل و رحم وکړي د غره نه یو سړي اواز کړي چې کعب بن مالک صاحب ابشر خوشحاله شه توبه دې قبوله شوله وایي زه راښکته شوم او الله ته مې سجده وکړه چې یا الله ستا ډېر فضل و مهرباني یو نوجوان په اسمان دې سور دی رامنډې وایي چې کعب صاحب مبارک دې شه توبه دې قبوله شوه په منډو منډو باندې مسجد نبوي له راځمه چې ګورمه طلحه بن عبید الله سے برامنډي وي په استقبال کې راغی چې مبارک دی الله دې توبه قبول او منظور کړه رالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس دې او هغه ته سلام می واچو وته ویل چې د الله پیغمبره دا ستاسو طرف نه توبه وا کدا د الله د طرف وې دا د الله د طرف دې توبه قبول او منظور شورونو توبه دې ته ویل شي چې سړی وباسي 50 سره دې ذلیل استومانه پریشانه خپلوان ور سره خبرې کټ کی اخذ ور سره بنده کړي او الله ته جاړي چې یا الله زما توبه او قبول او منظور کړي موږ او تاسو توبه وباسو دا د توبه ایستل څلوي خورځي داسې ګرځي لس ورځې ور سره خزم بنده کړله چې خاله بنه ورځي نورونو الله جل جلاله په دغه طریقه باندې د حضرت کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه توبه قبول کړه رب کائنات دا قصه په خپل معزز کتاب کې په سورۃ توبه کې د دې ذکر کړي وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه خاص کر اصلو درې کسان الله جل جلاله هغه باندې توبه قبول کړله چې روسته پاتې شو د غزانا غزوه تبوک کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د صحابه کرامو نه داسې حالت هغه باندې راغلی او چې ضاقت علیهم انفسهم نفسونه تنگ شوي او ځمکه کې ورته ځای نه میلاوي د فراخ ځمکه هم ور باندې تنګ شوې وه وظنوا داغی دا یقینو چې لا ملجا من الله الا الیه د رب العالمین الله وبل زید پناه دې زمونږ نشتا رشته وینا بکون رب العالمین به مونږ ته نجات را کوي د ربنا علاوه بل زید اخلاصي زمونږ نشتا الله ته رجوع کوو شپه ورځې جړل ثم تاب الله عليهم ليتوبوا الله پاغه باندې خپل مهرباني وکړه د لپاره چې توبه وباسي انه هو التواب الرحيم یقینا د غرب توبه قبل انکه او رحم مهربان ذات دے بیا رب کائنات فرمائے چې یا ایها الذين امنوا اتقوا الله ایمان والو د الله نو ویری ځان کې تقوا پیدا کې داسې توبه وباسي لکه کعب بن مالک رضی الله عنه چې توبه استلام سلوي خورز 50 ورځې جړلې نو سړی چې ګناه وکي نو باید هغه د خپل ګناه نه توبه وباسي ټیک دورونه یو سره د خطا شو ساوه شو ګناه ته نشوي دا اوس هم موقع شته چې دا سړی د توبه وباسي الله موږ به دعا وکړو چې الله ته توفیق د توبه ورکړي الله ګناونه معاف کړي الله نور د دې ناروا او د ناوړه د غلط کار توفیق مو ورکړي چې قوم شرمي او خپل کلتور شرمي الله د دې ناوړه کار توفیق مور نه کړي والله چې موږ تګرا نه موږ ته خپکیږو څه نقصان او فائدہ موږ ته نشي رسولې خو لیکن موږ په دې باندې خپکیږو چې الله سره سبا حساب کتاب حساب د سره کیږي الله د سره حساب کوي نو الله دې د دې ګناہوں زموږ د ټولو ګناہوں دې الله معاف کړي او الله دې داسې غلط کار توفیق نور نه راکړي نورون رب کائنات فرمائی چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والو د الله نو ویریږئ وکونوا مع الصادقین او تاسو شهید رښتینو خلکو سره کوم خلک چې صادق دي رښتیا وینا کوي دا رښتیا خلکو د جملې نه جوړ شي او د کاذبینو د جملې نه چیرې جوړ نشي ولی الصدق ينجي رښتیا وینا چې څوک کوي هغه ته الله نجات ورکړي تا خلاصي دروغجن سره یو ځل خلاصي بل ځل اخر بګيري که دنیا کې گیر نشي او دروغ وای خو الله خود ګیری کنه الله خود سره حساب کتاب کوي یو ورځ راځي یو تنگ زیاده چې پاغه کې ټول قوم قبيله خپلوان د خپل لاس باندې وروړي په وګو دي ورلی په غزه کې د کټکې او به د روانيږي نو الته د سره حساب کتاب کیږي که دنیا کې گیر نشي هغه دې کې هوګي به د اخلاص نشي
سوا د دې نه چې ما ورته توبه وباسو ورونو بل علاج نشته. نو رب کائنات فرمایي ایمان والو د الله نه ویریږئ، دا سهار وخت کې باید تقوا ځان کې پیدا کړئ. کم انسان کې چې ورونو تقوا موجود وي چیرې ناروا کار به نه کوي. تقوا داسې صفت ده چې الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې یا ایها النبی اتق الله، او پیغمبره د الله نه ویریږه، متقی جوړ شه. تقوا داسې یو شی دی چې نبی علیہ السلام ته رب کائنات امر کوي یا ایها النبی اتق الله، او پیغمبر د الله نه ویریږه، متقی جوړ شه. باید موږ او تاسې هم متقین جوړ شو. الله دې موږ او تاسې واقعي متقین جوړ کړي. دا صفت چې پچا کی بیا غلط دی له نه ورځي، غلط کار له نه ورځي، هغه یېږي چې ما سره رب سبا حساب کتاب کوي. ځکه ورته تقوا ویلی شي چې دا یو پرده د حاجز دی د ده د ګناهونو منځ کې. تقوا داسې یو صفت دی ورونو چې پچا کې موجودي، هغه غلط ځای له نه ورځي، هغه یې نه پرېږدي، د هغه زړه دا فیصله نه کوي چې هلته لاړ شي. نو الله وی وکونو مع الصادقین، الله نه ویریږي د هغه خلکو د جملې نه شي چې هغې رښتیا وینا کوي. هغه خلکو نه جوړ شي لکه کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه، رښتیا وینا یې کوله، توبه یې ویستله، رب کائناتو له داسې توبه قبوله کړله چې د قیامت د ورځې پورې الله په دغه کتاب کې د هغې ذکر کېږي. ما ورته یم تلاوت کوو ټول خلک، او په تلاوت کې اجر میلاویږي. داسې توبه څنګه توبه یې ویسته؟ داسې توبه یې ویستله چې د قیامت ورځ پورې د الله په کتاب کې د هغې ذکر کېږي، او ما ورته د هغې تلاوت کوو چې دا تلاوت کوو ما ورته ته اجر میلاویږي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله زمن گناهونه معافي، الله خپل فضل و رحم را باندې وکړي. یا الله مخکنی رستنی څونه مسلمانان چې تیر شوي دي الله درجې بلند کې گناهونه معاف کړي. الله د کومر مصیبتي آفت غیبانی الله غته نوچت کړي، الله بیماران روغ کړي، الله زمون قرضونه خلاص کړي، الله اسباب راته مهیا کړي. یا الله زمونږ د مال او د سر حافظ و ناصر شي، الله زمونږ د بچو حافظ و ناصر شي، الله خره خاتمه زمونږ په ایمان باندې نصیب کړي. یا الله د بد اعمال توفیق را ترانه کړي. یا الله دا کل عمل الله زمون قبول و منظور کړي. الله ستا کور لراغلي، الله زمون توبه قبول و منظور کړي او د عبادت هم قبول کړي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سووا صفوفكم رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراسوا تقاربوا. الله وبخ نږدې نږدې ودرېږئ، جوخ شخ ودرېږئ، نږدې نږدې ودرېږئ، یو بل سره نږدې شئ، جوخ شئ. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.